ابو هريره رضی الله تعالی عنہ وی یو ورځ زه دومره وږی شوم مسافر وم د الله د رسول په صحبت کې وم په مسجد کې به پروت وم او چې کومې صدقې به راتللې د صدقې کجورې به راتللې چا به څه خوراک راوړل هغه به مې خوړل نو خوراک بیخي ختم شو لږ شو نو راسره وږی شوم لوږه مې برداشت کوله وی دومره وږی شوم دومره لوږه راورسېده وإن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض چې زما په ناستم گزاره نه کېده په ولاړم گزاره نه کېده په یو طریقه کارم زما گزاره نه کېده وإن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض را پاسېدم الټه سملاستم دا خېټه مې د ځمکې سره وجنګوله او زور به مې ورکول چې دا کلمې به مې داسې لږې دننه شي د دې دپاره چې زما لوږه به کمه شي د لوږې د وجې نه به مې دا طریقه کوله خېټه به مې د ځمکې سره وجنګوله او د خېټې له به مې زور ورکوو چې دا کلمې مې دننه شي او دا لوږه راته لږه اسانه شي نور د برداشت نه بهر شو انسان یم دا لږه به م سړی څه حده پورې برداشت شي خو دا خو د برداشت نه بهر شو وی کله ناکله به په دې باندې م کار ونه شو وإن كنت لأشد الحجر على بطني ایک کاڼي به مې راواخستل خښتې به مې راواخستې ګټې به مې راواخستې لأشد الحجر على بطني په خپله خېټه به مې وتړلې د دې دپاره چې ابو هریره دا خېټه به دې درنه ښکاري د دې دپاره چې لوږه به دې لږه کمه شي زړه خو به دې مطمئن وي چې زه خېټه درنه ده سلاسم وړې لوږې به دونه تنګمه چې ګټې به مې راواخستلې په خېټه باندې به مې وتړلې څومره غوره خلک څومره بهترین خلک څومره ناشنا خلک چې الله د هغوی ایمان موږ ته معیار ګرځولی هغوی د غربت حالات وګورئ یار قسم په الله ما ورته ډېر په ناشکرۍ کې پراته دي د الله د نعمتونو قسم په الله ما ورته ډېر د الله د نعمتونو ناشکري کوم وای کله ناکله د دې نه م خبره بهر شوه یو ورځ بې انتها وږی شوم چې نه په ځمکې سملاستو باندې کار کېدل نه د خښتې په تړو باندې کار کېدل په یو لاره کې کېناستم ویل چې څوک تېرېږي کېدای شي چې زما په حال خبر شي او څه خوراک را باندې وکړي وایي چې ګورم ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه تېرېږي وایي زه په لاره کې ناست وم ورپاسېدم د یو مسلې تپوس مې ترې وکړ د آیات په باره کې مې تپوس ترې وکړ وایي غرض مې دا نه و چې په دې آیات ځان پوه کړم غرض مې د مسلې د تپوس نه و د آیات د تپوس نه و غرض مې صرف دا و چې زه د سره خبرې وکړم دا زما د کیفیت نه ځان خبر کړي ځکه په یو سړي چې سخت دی لوږی د کمزورتیا نه بل سړی پیژني بار ظاهري حالات د هغه دا رنګ راټول شوی نو نقاحت د هغه په دې مخ باندې معلومیږي نو وایي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه زه ونه پیژندلم او زما په حال خبر نه شو وایي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه راته د آیات په باره کې معلومات راکړ او روان شو چې ګورم عمر فاروق رضی الله تعالی عنه تېرېده د هغه نه مې تپوس وکړ وایي هغه هم راته داسې معلومات راکړ زما په حال خبر نه شو وایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم محمد رسول الله زما ستا خوږ نبی مشفق نبی الرحمه نبی کریم صلی الله علیه وسلم تېرېدل وایي چې زه ورپاسېدم وایي فرعاني چې کله زه وکتم فتبسم د الله رسول په مسکې شو په خندا شو فعرف ما بي زما په دې وجود چې کومه کمزورتیا وه کوم نقاحت راغلی و د لوږې چې زه کوم راټول کړی وم کوم کمزورتیا په ما راوستې وه د هغه کمزورتیا په بنا د الله رسول زه وپېژنم ځکه چې یو سړی خپله لوږه تېره کړي هغه د بل چا لوږې د هغې احساس کوی شي چې په یو سړي خپله سخته تېره شوي هغه د بل سړي د سختې نه حال خبروي شي او که د یو سړي ژوند د راحتي ژوند یې د عیش او د عشرتي په ژوند کې چېرته سخته نه لیدلي هغه ته د بل سخته هم اړوله سخته نه ښکاري هغه د بل په سخته باندې نه پوهېږي ما ورته وخت د سره ماړه پاتې شوي وخت د سره راحت تېر کړی دی وخت د سره د عیش عشرت زندګي تېره کړې ده پراخه ژوند هم تېر کړی دی په والله که په معاشره کې د ګاونډي لوږه ماته لوږه ښکاري په والله که د هغه سخته ماته سخته ښکاري په والله که د هغه د بچو جړه ماته جړه ښکاري ځکه ما د خپل بچي جړه نه ده ګټلې ما د خپل بچي خېټې هغې لوږه نه ده ګټلې
ما خپل سخته نه ده ګټلې نو د بل سړي سخته ماته سخته نه ښکاري چې سخته دې خپله وکته بیا به د بل د سختې نه خبر شي د الله رسول خو ژوند په لوږه باندې تیر شوی و د ژوند اکثرو مراحلو کې به د الله د رسول لوږه وه نو ځکه ابو هريره رضی الله تعالی عنه وپېژنده